له سنځاوۍ راغلی میلمه مطیع الله امید راغواړي چې خپل لرلي سره سره شریک کړي. مطیع الله امید. ډېره مننه په اجازه مو. ما خو شی نه و راسره، خو بس بیا یې لرلي څه خو نو ښکاره دي چې هغه څه شي دي. خو هغه کامران چې کوم بیت وویلی هغه یې چپ کړی. کامران څه تخلص یې څه شو؟ خپلواک. نو چې په خپل کور کې یې وزنې نو ښکاره ده، چې په خپل کور کې یې وزنې نو ښکاره ده، د پښتون وجود د سترګو کې اغزی دی او ستا بیلتون یې لکه راو انوار وژني، ستا بیلتون یې لکه راو انوار وژني، بېګناه مې دا نقیب نقیب زړګی دی. او چې راځي نو پښتانه روحونه اخلي، اسرائیل هم ته به وایې پنجابی دی. مننه. چې راځي نو پښتانه روحونه اخلي، اسرائیل هم ته به وایې پنجابی دی. پای دې هم غرور په دار سو، زړه دې ورکو، تا خو ویل امید د دوو ټکو سړی دی. او رباب یې بد ایسي، شپېلۍ نه یې هم کرکه کېږي. رباب یې بد ایسي، شپېلۍ نه یې هم کرکه کېږي. څومره محدود دی، موسیقۍ نه یې هم کرکه کېږي. او د اویا حورو په هوس د انسانانو قاتل، د اویا حورو په هوس د انسانانو قاتل. څه په اوسو؟ د اویا حورو په هوس د انسانانو قاتل، ځانمرګی ګوره زندګۍ نه یې هم کرکه کېږي. او د کلي خان دی په غریب باندې څه اړه ده، د کلي خان دی په غریب باندې څه اړه ده، د یو سړي له بېوسۍ نه یې هم کرکه کېږي. او شعر دی دومره غلط تصویر دی وړاندې کړو نړۍ ته زموږ، دومره غلط تصویر دی وړاندې کړو نړۍ ته زموږ، چې له پښتون او له پګړۍ نه یې هم کرکه کېږي. مننه. او لتا یې کرکه وه، دا ستا د شخصیت کیسه وه. لتا یې کرکه وه، دا ستا د شخصیت کیسه وه. امید ستا له شاعرۍ نه یې هم کرکه کېږي. ډېره مننه.